السلام علیکم دوستانو زموږ پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستئ ویډیو را سره تر پایه وګورئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی د وروستیو تازه معلوماتو لپاره چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تازه خبر طالبان ادعا کوي چې داعش جنګیالي ورته تسلیم شوي دي په ننګرهار کې داعش جنګیالي طالبانو سره یو ځای شوي دا چې څنګه ویډیو کې وګورئ په ننګرهار ولایت کې د داعش لږ تر لږه اتیا تنه پلویان طالبانو ته تسلیم شوي دي د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر د امنیت د عمومي ریاست لخوا اعلان وشو چې دوی ته داعش جنګیالي تسلیم شوي دي جاد ریاست وایي داعش غړي د ځایي قومي مشرانو په منځګړیتوب د طالبانو ځایي چارواکو ته تسلیم شوي دي دا لومړی ځل نه دی چې داعش جنګیالي طالبانو ته تسلیم شوي خو داعش بیا دغه خبرونه ردوي او دوی خلاف یې تبلیغات بولي دوستانو تاسې څه فکر کوئ آیا رښتیا به هم داعش جنګیالي طالبانو ته تسلیم شوي وي او که نه خپل نظر مو راسره کامنټ کې ضرور شریک کړئ